زما نوم فیض محمد دی. زه پېښور ښار کې اوسېدونکی یم. ښار کې د محله حسن آباد یم او جی دا شوق زما د بچپن شوق دی او دې کې مونږ هر رنګه کونترې جی مونږ سره شته. مونږ بار نم راغواړو، پنجاب نم راغواړو. دا د جی ایران کونتر دی. دا ایران نه راځي، تقریبا 30 نه 60 هزار پورې د دې قیمت دی او دا چې جی پاتې شي راشي نو په بازنګړې وغې کور باندې. دا نایابه نسل دی، دا اسرائیلي نسل دی، نایابه نسل دی او تقریبا د دې قیمت هم 50-60 هزار روپۍ قیمت دی جی. دا خاصیت دی چې جی دا ډېر لرې لرې ځي مزلې کوي. بل کونتر 2 کیلومتره کوي نو دا 4 کیلومتره مزل کوي. دا جی سلوري ګریزر دی. دا پاکستان کې ډېر کم خلکو سره شته او جی دې ټایم مونږ سره شته. دا او دا جی توسی دی جی. دا غدي چې کم خط او کتابت کوي. دا جی کاسد دی. فوج ملټري کې چې دی جی خط او کتابت کوي، چټیانې وړي راوړي. د دې هم داسې مثال دی، د مغلیه دور کې به چټیانې وړلې راوړلې. دا جی د انګلند کونتران دي. دا بار ملکی کونتران دي. د دې ټایم قیمت چې دی 1 لاک نه والا 3 لاکه پورې د دې قیمت دی. داسې د دې خاصیت دی چې دی چې څه ټایم والوزي ټول پېښور به ګرځي او خپل کور ته به راځي واپس کینی به جي. د دې دا خاصیت دی، دی چا سره کینی نه. د کونتر زرګان نامې دي جي. دې کې غورګان هم شته، نیلاګان هم شته، چتراګان هم شته، شیشتران هم شته، پټینچ هم شته، سیاسین هم شته، کنپوري شیشتروم پکې شته دی جي. هر رنګه کونتر شته دی جي. خپل مخصوص نامې وي چې هغه هر سړی پیژني. مطلب د کونتر بازي پیژندی شي، عام سړی نشي پیژندلی. اعلی کونترې چې دې ټایم دي بار ملک دی جي. دوبۍ شو، سویزرلینډ شو، چاینا شو، آیلینډ شو. دا جی اعلی نسلې دي. خاندان کې زموږ مشرانو ساتلې وې، هغې نه وراثت کې بیا ماته میلاوه شوې ده. ډېر نایابه شوق دی. دې کې داسې نایاب پرندې شته چې ګران نه ګران په لکونو روپو راځي، په زرګونو روپو راځي او بس زموږ غونې غریبانانو ته لګېدلی جدي دا شوق. دا د نوابانو شوق دی، مغلیه دور نه شروع شوی دی. تقریبا جی ما سره دې ټایم موجوده 1000 کونترې دي او دې ځای کې په دې کور باندې ما سره جی دې ټایم 400 کونترې دي. تقریبا 300 یو ځای کې ما پرېښي دي په کور باندې، 300 بل کور باندې ما پرېښي دي. دلته فلحال ځای نشته جی مونږ سره. چې کله مونږ ځای مکمل شو نو غونډې به زه دلته راوړم پرېږدم به. ځای جي کولاو پکار دی او چې څونه اوچتي دومره دی پې خوشحاله یو، دومره لرې ځي پرواز کوي. تقریبا جي 2 کیلومتره خو مزل دی کوي. رس کې زمونږ یو ټایم دی 2 بجې کولاو، 3:30 بجې دی ته دانه اچوو. مونږ ته مخامخ حریف ولاړي جي هغې سره جنګو. نو چې د هغه کونتر مونږ سره پاتې شي نو هغه مونږ ونیسو. چې ونیسو هغه مونږ پسې راشي جي مونږ ورله همداسې ورله ورکو او چې مونږ لړه کړو چې مونږ ورپسې نه ځو. مونږ چا نه کونتر نه خلاصو. داسې شونقیان شته چې هغه د چاندۍ کړۍ ورته اچوي او بیا چې هغې نه باندې کم شونقیان دي هغه د ورته د سرو کړۍ اچوي جي. خوراک یې جي ګران دی که نه جي. بادام خوري، تیل خوري، غوړي خوري، چڼه وي، شرشم وي، غنم وي، باجره وي. تقریبا داسې مکس دانه مونږ جوړو چې هر سړی هغه نشي اچولی. دا جوس تاسو ګورئ لګئ دا زمونږ د ژمي کونترې دي چې څه ټایم سیزن آوټ شي جي دا مونږ لاندې کوزي کو. دا مونږ بندې کړي دا د وړي کونترې دي. نو دا بیا مونږ وړي کې دا تیارو بیا دا ځغلو. تقریبا 1 کیلومتر 2 کیلومتره دی مزل بیا دا کوي. مقابلې کېږي که نه جي. خو مونږ خپل کونتر د جهلم نه پرېښی دی جي. فرست پرایز هغې اخیستی دی. دا جي پرکوټه ده چې کله زمونږ کونترې نه کیني نو جي دا ورته مونږ داسې پړه کوو کونترې. نو داسې یې پرېږدو نو کونترې راشي جي دې سره کیني. دا دې سره ټول کونترې لګېدلې وي. دا مطلب دی داسې خبره ده که د کونترو نیا. دا زمونږ فیلډ دی چې مطلب د څوک زمونږ والي نوم چې دا کونتر باز دی نو جي مونږ پې خوشحالېږو. جي دا چې مونږ څه ټایم الوزو نو داسې وکړو بس غونډې والوځي او چې څه ټایم یې کې دا دی والوتل او چې څه ټایم کې نه ورته کاسه خایو هو 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 یا د کونترو نیا پر کوټه چې دا ورته داسې وپړه کوو چې په دې کیني. شین اسماني که نه هوا لګي زمونږ زړه کې دا خوشحالي چې دلته مونږ له کوټې باندې جي ډېر لرې لرې نه خلک راځي شوق دپاره. مونږ وایو چې بس زمونږ کونترې لاړې شي 1 میل 2 میله مزل وکړي بس زمونږ دا خوشحالي. یاره جي زمونږ خو داسې شوق دی چې زمونږ اوړی وي که ژمی وي زمونږ کونترې هم هغه شان دی خوشحاله وي. ژمي کې مونږ ګرمو او سخته ګرمي کې مونږ یخې کړي لکه د ژمي غونې الوزي. زیات کر ژمي کې ډېر خوشحالي او مستی چې کم کوي د خپلې د مستۍ کم د دی ورځې نو هغه د سپرلي ورځې وي. سیل ډېر قسمونه وي. د چا دیشي هغه هم سیل دی، د چا سلي نو هغه هم سیل دی
او چې د چا 200 نو هغه ټولو نه غټ سیل دی. دې ټایم جي موږ سره 220 کونترې موږ لوزو لګیا یو د پیل اعوانه، نو دې ته وایي سیل. نو دا جي چې بیا ځي په لاره مزلې کوي نو خلکو سره لګي را لګي، که زمونږ کونتر پاتې شو که ویې نیولو که د هغه یې راشي موږ سره کښېني جي ونیسو